لپاره د سوکالۍ لپاره د افغانستان د پرمختګ لپاره کنې هر څه ملوثه کیږي. دغه پاکستاني مردګاو ته ورته ووایه دې خبیث کوني ته، دا د 400 غل ته، دا د میلو بچي ته چې مردګاو ته د ځان له غلامۍ نه خلاص که، ته د ځان د فوز له درندګۍ نه خلاص که، ته د وحشت او له دهشت نه ځان خلاص که، ته یوازې له دالخور نه ځان نسې خلاصولی، ته راځي د دومره لوی او قهرمان او اتل هیواد په سرنوشت باندې خبرې کوي چې په یوه پیړۍ کې درې امپراتورۍ ړنګې کړلې، ته د پنجاب د لنګمار نه ځان نسې خلاصولی، ته ما ته د غیرت درس راکوې، ته ما ته انسانیت راښیې، ته ما ته شرافت راښیې، ته له نایټ کلب نه نیشه راسې دلته ما ته غرې وهې، بیا دې زه کته ولې کړلم، ما سره به د دلیل ویلي، ته به زما مشرانو ته توهین کوې، زه به بیا د نجیب په خوله کې د خپلې ملولي نه ورکوم؟ ته به زما مشر ته پنجاپی او پاکستانی وایې، ته به بیا خپل مردار او جاسوسان له مانه ګټې؟ قسم مې دې په خدای چې له دې نه وروسته یو زه په دې روغ لیوني کښېننومه، پر پدرم د کونیانو نالت سه. هله چې له افغانستان نه وتښتېده، هله چې افغانستان یې پرېښوده، هله چې طالب پې باندې فشار راوړه. وروره طالب ولې په ما فشار راوړي؟ ولې له افغانستان نه وتښتمه؟ زه تا غوندې مردګاو یم چې زه به خپل هیواد پرېږدم؟ زه تا غوندې جاسوس او بېناموس یم چې زه به خپل هیواد پرېږدم؟ قسم مې دې په خدای چې د ټول دنیا عیش او عشرت بلډینګونه او سرمایه د خپل هیواد په یو بوټي ګارد باندې د خپلې غوجلې په خوشحایي باندې یې وار نه کړم. دا مې حق ده من حیث یو افغان چې د نړۍ هر هیواد ته لاړ شم. زه تا غوندې بې غیرته نه یم. دا ویډیوګانې چې زه کوم د همدې دپاره یې کوم چې زه هر رقم ژوند وغواړم په نړۍ کې کولی شم. دا عیش او عشرت دا مردګاویانې چې ته کوې په امریکا او په اروپا کې، قسم به خدای دا سبا وغواړم امریکا ته درتللی سم. نر سره د ډغرې مه وهه. زما خپل میشن ده، زه په هغه میشن باندې مخکې ځم. داسې ګوتې در کې اچوم شکومم والا د ټرمپ له څنګه له دې غوږه ونیسم رامولم. دا مې صرف تاسو ته ثابته کوله. که د غواګانو کار شروع کړي، خوشحایو ته ناست ده، د غوا کونې ته ناست ده. که چا سره مرسته وکړي وایي پیسې دې له کومه کړلې، که یو جای واخلې او کور واخلې ته خو غالې، که له هیواد نه لاړ سې او چېرته ته خو وتښتېدلې و د بې ناموسه بچی. زه مې د خپل هیواد بیا بالخصوص د خپلې غوجلې خوشحایي والا که په ټوله امریکا ورکم مردګاوه. هر چا باندې ټاپې وهئ، په خپله په یوه پښه غره ورکوئ، راځئ موږ ته پیغورونه راکوئ د بې ناموسه به. ولې دې کته کړم؟ ما خو همیش تا سره په متقابل احترام خبرې کړي. توهین دې د ما مشر ته وکړه، د مشر په خوله کې مې درته لونګین کېښوده. کته کولم دې ولې؟ ته په ما غازي، ته خالد بن ولید نه منې، په ما غازي امان الله خان منې. ته پیغمبر نه منې، په ما غازي امان الله خان نجیب منې. ته عربي قرآن نه منې، په ما باندې د لیلن کتاب منې. توهین نه توهین به مې مسته درته ویلي دي، توهین بچیانو. نصیحتونه به نه راته کوئ، قسم به خدای دا پاور بینګ هم په دې هغه در منډم. نصیحت هم ځان ته کور کې وکړئ. په کور کې څوک د سره په یو کاسه ډوډۍ نه خوري، دلته چې ټیک ټاک ته راسئ نصیحتونه هم شروع کړي د ټیزن زامنه. ولا امریکې ته ولا د دنیا کوم کونج ته زه وغواړم زه تللی سم. د ما د هیواد په پاسپورټ کې پاور ده. هیواد نه وتښتېدلی، ټولې رسنۍ هم په سر اخیستې دي. زه قسم به خدای زه مریض یم، زه خپل تکلیف لرم. دغلته راغلی یم خپل علاج وکړم. زه دلته نه عیاشي ته راغلی یم، نه بدماشي ته راغلی یم، نه بل شي ته راغلی یم. خپل میشن مې د خپل هدف ته ځان رسوم.
د هیواد غدار که په امارت کې وي کله امارته بهر یې والا دغسې خوله کې یې ګوتې وراچوم تاسو سره ګاپو لګوم تاسو سره لږ شوخي وکړم لږ زره وروره طبیعت راسته کړم تاسو د سپي زامن ښی وایه دا لیونۍ سوی ده په والله چې پوستین مې چپه واغوسته که بیا تاسو مانه په میډیا کې هم پر دغه پخوانۍ والا بلاک کاغذ دا پخوانۍ رالیږي ځانونه د سړي زامن جوړ کړئ 2000 کسان هم چې لایف ته کینی لیوني سئ او چې د ما لایف ته 2000 کسان کینی په خدای چې په دې لایف کې صرف نسوار اچوم هم 2000 کسان کینی صرف نسوار چونډۍ چې جوړوم داسې ولمه هغه ته هم 2000 کسان کینی دا مهمه نه ده نرشه راشه د ما ایپ ته د ما لایف ته راشه زه د پرتوګ در باندې په سر دراړوم که نه دراس کاته مې کې هم لیده خو دې لیده ولې دغه بلاک که دا څوک چې په کاڼۍ رالیږي ولې د تا له کوره ډوډۍ راځي غیر له دې چې دښمنۍ ته غیر له دې چې لایف د سره شیر کوي تاسو ته مې مازغه چندان کار نه کوي جډي به دا موبایل هم د تاسو به د هغه وهلی یو لایف شیر کې سنبۍ ته یې ورورسوي ورته راسه د سپي زو ما بل څوک منې کول چې تا ته توهین ونه کړي ته به د سړي زوی سې یوه ورځ به عقل او منطق فکر دار سې ټولو ته اجازه ده سر له سبا د ده ټول ریکارډونه راوباسئ د دې ملحد د دې سیکولر د دې مردګاو د دې لوڅکوني د دې بېغیرته د دې فاحش د دې تښتېدلي ټول عمر دی په سنبۍ ورکولو کې تېر سو راغلی دلته اوس مبارز درنه جوړ سو بچیه موږ په دې شیونو کې سار سپین سو مبارزه د نر نه زده کوه ته د ما د کړوسي په جای نه یې په مبارزه کې زه هم د ټیک ټاک هم د فیسبوک هم د ټویټر هم د ټولو رسنیو سردار دی هم سلطان دی یم د ما به اجازې چې کونه وښورئ په خدای داسې تیښې پیښې د کوم داسې کسان زه په دې رسنیو کې لرم که تا ما نه بیا په ټیک ټاک کې لایف وکړه زوی به دی یم او یا د ټیک ټاک رانه پاتې سو ته ما نه پېژنې زه په خدای زه غرض نه کوم د تا ښکرور ما قسم په خدای وهلی دي د تا ښکرور ما زغلولی دي تیزنه په دغه ټیک ټاک په دې فیسبوک کې ورسره نیکونو نه دې پوښتنه وکړه ما تاریخ پکې پرېښی ده راسې احمدشاه بابا غل ده میرویس خان نیکه ډاکو ده او نجیب شهید ده قهرمان ده راسه د نر زوی ته د نجیب په سر ما سره بحث وکړه راسه تی مانه خالی افغان ثابت که ما گیر و بری درته و نخریل تا زوی صرف افغان ثابت که پس کنه قبر تر اوس درته معلوم نه ده شهید د شهید انتخاب به ته کې ما شل وارې درته ویلي د شهید انتخاب به ته نه کې کنې دغه شیخ ده ولا در باندې کته وپورته یې کړم په خدای دغه د شیخ وروره زر کسان ورته کینی بیا هلته یو مردګاو راجي کې زه په هغه باندې په سیاست بحث کوي راسه نر سر دې په سیاست بحث وکړه په سیکولریزم په دیموکراسۍ په کمونیزم په اسلامي تاریخ باندې د اسلافو په تاریخ د صحابهو په تاریخ او د تا په بربند تاریخ باندې راسه زه در سره خبرې کوم هر څه چې درته تنازل سړی وکړي تاسو یې وروره لا په دې روغ لیوني وهئ
جنرال صاحب د یوه یادونه بل هم وکړه د موږ بعضې هم فکره ملګري نه دي زاورې ورځي خونه یې ګرموي او خیزې دلیلونه ورسره وایي ټول نفر نه ورته کښېني په خدای چې مریض نه وای که یوه شپه دلته وکړم دا ګولۍ دي دا وګوره دا مستۍ نه راځم زه په خپل هیواد مین یم دا وګوره دا ټولې ګولۍ دي زه په خپل وطن مین یم خو وطن تا مردګا راته سور ور کړی ده چې نه ډاکټر لرم نه پروفیسر لرم نه کشف خانه لرم حتی سکن نه کېږي او ملامتي بیا په طالب باندې اچوي تاسو څه کړي دي په 40 کالو کې د کوم د شلډازو فابریکه جوړه کړې همدغه تاسو مبۍ چې دا 2 ډګریانې وای لري تا افغانستان ته خیر دغه ده ته ما په اقتصاد او د چرګانو په فارم کې ډاکټرا درکړې ته په سیاست کې راته غږېږې زه ته هم کلنګي چرګ څه رقم دانه خوري او ګوشتي یې څه رقم خوري ته راځې ما ته په شهید او په نه شهید غږېږې زه ته هم هګۍ چرګه تور هګۍ کوي که سپینه ته راځې دلته په لاره او په بار غږېږې ته به ما ته د افغان تاریخ بیانوي ته به ما ته افغانیت ثابتې د پلانکی افغان ده او پلانکی نه ده ولې موږ مړه یو نشه هم کړې ده ډیسکوټیک ته تللي یو شراب هم خوړلي سته به موږ ته انسانیت راښیې په خدای چې سر له سبا د شور خوړلی چې په همغه جي کې دی دا څه فکر کړی سلمان رشدي تاریخ تا ویلی ده ګستاخ رسوله ګستاخ صحابه څومره پردم در باندې واچوله سته به د سړي زوی سه نو ته خو یې سکولر اوس په دغه رقم په دغه د اسلام په جامه کې ننوځې تخریب کوې ته دومره د صحابهو په عقله باندې بې باکه غږېږې بیا همدغه حمزه مردګا او د راجګېدۍ تا دفاع وکړو نو وروسته به دې جواب ورکړی و که نه راسه ما ته جواب راکړه ګستاخ رسول ګستاخ صحابه چیشته وایي چې یو سړی وایي چې ولې د ما نوم اسلامي ایښی ده نو ته مردګا و ته سیکولر یې که نه ته ملحد یې که نه چې په خپل نوم باندې شرمېږې ما سره د ویډیو د زه مې پلار محکمې ته کش کوم چې په ما یې حسیب نوم ولې ایښی ځواک چیشته وایي ځواک دغه ده ځواک له شیخ سره دا اوس زړیږي زه افتخار کوم چې الله تعالی په پلار مې په ما داسې نوم ایښی داسې په یاسین شریف کې وزله د ما نوم راځي چې تلاوت یې کوي زه افتخار کوم ته خو مردګا وې چې ته د پلار په نوم شرمېږې بیا یې تا پلار چېرته معلوم ده چیرې ده ته دې ما ته لا پلار راوښی راځه زه د ډي ان اې وکړم ته ما له لایف نه کته کې چې زن بچی د دنیا تلویزیونونه قسم په خدای ما ته نوبت نیسي چې زه ورسره مرکه وکړم بې ناموسه له سی ان ان نه له بي بي سي نه له ازادۍ راډیو د عربي چینلونو پورې دی د الله په ذات مې د قسم چې ما ته نوبت نیسي زه چا سره مرکه نه کوم زه یې تا کوني لایف ته راځم ته ما له لایفه کته کې زه تا ته دومره بې حیثیته ښکارم د سپګن زه چې دوبۍ ته راغلی یم 10 ورځې مې کېږي ما یو ریال مصرف نه ده کړی کوم رقم عزت چې ما ته افغانانو راکړی دا یې په دې نه ده راکړی چې ما د چا بې ناموسي کړې ده د غیرت ژوند مې تېر کړی تر اوسه پورې ما خپلې اوبه نه دي چې کلي دلته افغانان مې په سر او په اوږه ګرځي ته څه فکر کوې زه به د دوی د عزت د وقار ده باندې به زه معامله وکړم زه څوک وم زه د اسلام نه د دفاع په خاطر باندې ما ته الله عزت راکړی زه د عزت نه خرڅوم ما د دې مظلوم ملت په سر باندې ما ته افغانانو قدر راکړی دی زه هیڅ حیثیت نه لرم زه په دې معامله نه کوم مردګا وه زه تا غوندې نه یم زه څوک یم چې ما ته خلک نوبت نیسي ما ته ډوډۍ کوي د عزت زه په ټول عمر باندې نه معامله کوم چې ټوله دنیا ما ته څوک راکړي ما پښو ته یې واچوي زه به د عزت باندې معامله ونه کړم بیخي بې فکره سه او نه به تاسو ته میدان پرېږدم زه اصیل یم زه رمونه نه یم زه د خپل پلار بچه یم زه نمک حرامه نه یم دا د خلکو د شفقت لاس په ما ده دا د دغه ملت او د دغه مظلومانو د غږ اوچتولو لپاره په ما ده ما چېرته په چا سره ګفټونه نه دي کړي ما پنشمنټ یې نه دي کړي
همدغسې به په عزت باندې روان یم په سکنزو. ما ته رسنۍ نوبت نیسي، نوبت زه نه ځم، او دا عزت چې ما ته الله راکړی دا د دغه مظلومانو د غږ اوچتولو دپاره ما ته الله راکړی ده. ما که په خپلې خاورې په خپل د جیب باندې معامله کولی، په ډالرو مې معامله کولی، ډېر دی ډالر، ډېر دی، هر څه ډېر دی، خو ډالر چاته عزت نه ورکوي. که ورکولی دا هم لیدل، ډالریان هم ولیده، پیسې چاته عزت نه ورکوي، سرمایه چاته عزت نه ورکوي. زه چې له خپل کور راغلی، ما د خپل مصرف دپاره قسم په خدای پیسې راوړي دي، تر اوسه ما یوه روپۍ نه ده مصرف سوی، ځکه څوک مې پرېږدي نه. تاسو راجیګ سئ وروره، افغانستان کې د بدبختۍ خبرې مه کوئ، په والله هېڅ کیسه بیا در خرابېږي. او دا فکر هم مه کوئ چې تاسو به د یو چا د سوري لاندې یاستئ، نور تاسو ته بادار نه پیدا کېږي. دلته راسې اوس دا پرون چې راغلی دا د شیخ لایف کې و که د هغه لایف کې و، وایي نه مو پرېږدو، ژوندي مو نه پرېږدو، انشاءالله له اسرائیلو نه کومک اخلو، انشاءالله او د خدای دپاره له اسرائیلو نه کومک اخلي، ورسره وایي انشاءالله. دا څه رقم مکس اسلام څه؟ شراب او آب زمزم سره ګډوئ، قرآن او تورات سره ګډوئ، شرک او فرعون او د الله نصرت په یو ځای غواړئ. دا څه رقم کېدلی سي؟ ودې نه که د 450 هیوادونو کومک او مرسته نه وه در سره، کوم وحشتونو چې تاسو نه خو د مونږ بچي هم د مونږ په مخ کې حلالوه، د مونږ میندې مو د مونږ په مخ کې په لغت ووهه، د مونږ تور سره مو کوم په څه مصرفه کړې ده. خدای دا مشرانو په تاسو رحم نه وای کړی، خلکو به در باندې هغه لوبې کړې وای چې تاریخ به یاد پاتې. دغسې موقع چې تاسو په لاس راسي څوک هم پرېښوده، په کور ورغلې، په انګړ ورغلې، مور دې بې عزته کړه، خور دې بې عزته کړه، چاپې دې ووهلې، کورونه دې وران کړه، کلي دې وران کړه، ودونه دې بمبار کړه، مسجدونه دې بمبار کړه، حافظان دې قرآن دې په وینو سره کړه، قرآن کریمونه دې په وینو سره کړه، دې نه زیات خو ته نسې کولی، بیا هم ته مات سولې. د حافظانو پګړۍ دې په وینو سرې کړې، بیا هم ته مات سولې. واو، بیا هم بدماشي. ولې؟ د څو بې ناموسانو فکر موږ ته ونه کوي چې په پیسو، په وقار او په دې شیونو یې خپل ځانونه خرڅ کړه. والا سړی هم غبرګوش کوي، دا سبا چې ځم افغانستان ته، سبا تلای سم، زه تښتېدلی نه یم، نه تښتم، نه له چا ډار لرم، او چې ډارېدلی بې غیرته وای بیا مې دغه خبرې کولې نه. ولا چې په پلار کې مې غلطي مخامخ ورته وایم، نه مې ولا که زندان مات کړي، نه مې مرګ مات کړي، او نه ولا که چې خپله ځان بې عزته نه کړم، ما څوک نسي بې عزته کولی. 200 کسان درته ناست دي پنشمنټ ته کشف ورکوي. د ما میشن ده، زه په خپل میشن کې لا روان یم. د ما په مخ کې چې څومره خنډونه راځي داسې به یې الوزومه، خو ډېر په هنر باندې، پوه شولې، ډېر په حوصله باندې. هغه ورځې لرې نه دي چې تا مرۍ ته د ما چاړه ورسېږي، بېغمه شه. پوه شوې؟ د این جانب میشن داسې معمولي میشن نه ده. ښه، زه څوک نه یم چې د پیسو پروا وکړم، او د وظیفې او د وزارت او د ریاست او د قدرت او د موټر او د دې شیونو نه. ما سره چې خرګاډی یمي، خرګاډی والا که د ټرمپ په ذریعې ورکړمه، بېغمه به مې قیزه پکې اچولي، شیخ به را سره ناست، ټقه 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 روان به یم، خو تا مردګاو نه پرېږدم. شیخه مهرباني وکړه، زه دلته یو څو دانې راجګومه، بحث کوئ راسئ. سلامونه. بدماشي نه منم د چا، بدماشي نه منم، حرامیتوب نه منم، چل فریب دا شیونه دا ما ته انتان نه ورکوي. سلام علیکم مبین صاحب، اکا فدا محمد، اکا عزیزی، سلام برای همگیتان برسه. ستړي مه شئ. اگر نوبت ما نیست مایک بسته کنم اکا. نه مهرباني غږ ما ته نسته. د تخاریر ښه ځوانه مهرباني نو به
که پایتون بزنین باز ما دیگه نفر میاریم کوتاه. هیچ گپی نیست. ما خو جنرال صاحب از دل از قلب دوستش داریم. خدا راستی این یک بیادر ازبک است، به مو خدا دوست دارم که مبین صاحب احترام تا قائل هستم. جانم هستی. خو اون کفیدا محمد هم کمتون ما را میشناسه. ما طرفدار هستیم دیگه، کدام گفتنی نداریم. هر کاری میکنی به خدا. به خاطر از این دوست دارم. یک آدمی ملیگراستی، یک آدمی که هستی خلاصه همیشه به خوبی وطن کار کردی. ما به خاطر از این دیگه عسکرت هستیم لالا. زنده و سلامت جنرال باش. صاحب داسې فکر مه کوئ خالي پښتنو کې دې ملاتړي دي ورته وګوره په ازبکو په تاجکو په هر قوم کې دې زمریان شته. ما پیدا وروره د دې خلکو د دې قوم د بیخولو دپاره ډېرې چغې وهلې دي. ډېر ورځې او شپې مې سهار کړي، کلونه دومره چغې مې چې د ځان دپاره وهلی وای، هر څه مې کولی سو. اخر انجام یو پاکستانی دالخون لپاره کړلی. ما خپل بچي خپل هر څه د دې خلکو د ویښولو دپاره په دا ورکړي دي. څه معمولي خبره نه وه. د 250 هیوادونو په مخ کې زه هغه لاسپیکار وم چې په کابل کې ټول تلویزیونونه او رسنۍ دا راسره مني چې د تا په قدر کار موږ نه ده کړی. خو زه په چا احسان نه کوم. ما ته خپل تاریخ دغسې پروت ده. ما کله هم داسې کوم خبره نه کړې. راځم تاسو سره ډېر په ملنګۍ خاندم، ګپې کوم، شپې کوم چې ساعت هم سره تیر سي، دا نفرت ورک سي. دا د ما یو میشن و، خو تر نن ورځې پورې و دې نه وروسته محبت او دا شیونه پرېږده، یو سیټ ته یې کړه. راځه چې داسې مخامخ سره ودرېږو، نر دې سې را دې دلته ما سره د خبرې وکړي. راست زه دا راغلم ته د یو مردګاو چارسدیوال دپاره، هغه افغان ده، زه نه یم. او هغه تر ما ډېر افغان ده. ځان ښیي. ته چا افغان کړې؟ او د جنسه او مفعوله او سنبۍ او بېناموسه او سیکولره، ته چا افغان کړې؟ ته خو په صحابه و ملنډې وهې، ته خو په عربي ملنډې وهې، ته خو په قریشو ته پیغور ورکوې، ته خو د اسرائیلو ملاتړ کوې. کاشکې موږ د اسرائیلو ملاتړ کړی وای. دا بل څوک ده؟ هغه عبدالجبار مومند ده. ګور عبدالجبار یې تر اوسه راوختلی بې نزاکتي دې وکړله. والله چې یوه خبره وکړې بیا نه هغه بل څوک. سلامونه، خدای دې خاص دی. هغه بل څوک زه څه ووایم نو جنرال صاحب خو یو بوجۍ ګیلې راوړي، زه پکې څه نشم ویلی. حسیب پوه شه او دا پوه شه کار یې خپل دی. ګیلې نه دي راوړي. او نه دومره کمزور یم چې حسیب غوندې یو څوک به زه چپانه کم، ولا میچنې پې باندې وکم. دا ټول ټیم ته د ما چیلنج ده. لار کې هم داسې کم او بار کې هم ټول دی راسي. والا منم دی. بیا دې کوم فلم کتلی جنرال صاحب؟ دماغونه دې ډېر خوندور دي. خپل افغانستان سپای په ایملولي باندې نه ورکوم. سپای تاسو ویلې ډایلاګونه ملګری تاسو وینئ، فلمونه تاسو وینئ. د ما فکر نو څه ویلې. مومند کیمره دې خلاص کړه. دلته زما میک را باندې مال کیمره خلاص کړه. کیمره خلاص کړه. مال بیا دې کوم فلم کتل؟ ته د کیمره خلاص کړه. زه دا اوس د ستی فلم درته وښیم. کیمره خلاص زریه لما کیمرې ته به ضرورت نشته. کیمره خلاص کړه. ما کیمره خلاص کړه. زه د فلم د ستی اوس یا دې کته کوم یا کیمره خلاص نه د صحیح ځکه نه منازکه ما فلم لیدل کې نه پیرو کاته سه نه. او قسم د جنرال صاحب پرونه دومره نسوي ویلای په غلطي کې ویل و امریکا د افغانستان دښمنانو د افغانستان د ورانی لپاره راغلی و مالته بیا وای په خلاصه کیمره اته نه ویل خلکو ته ویل بیا اسناد نه درکې قسم د کوي ویلای سوای دا د غیرت او اما دا کنه چې ویلې اسرائیل نه کومه کاخلو ان شاء الله اما غدا ملګرو لایو سره
دا د واتساپو والا دي داسې کله په خبرو کې راونیسي شړک پړک کې مسیجونه سره وسي چې سپی ورته راپورته کړي چې کنځا ورته وکړي چې بل مسلمان مجبوره کړي. ما ته 20 کاله کنځلې سوي دي ما ورته نه دي کړي شیخه، ما په بل رقم وهلي دي پوه سې. زه داسې جي کې وهم چې غذا کې په بیخي علاج نه کېږي. ډېر ما فاریو ته جي کړي دي ډېر پوه سې. قسم په خدای که د یو هېواد دپاره ایټم بم کار وکړي لکه ما چې څومره کار د دې خبیثانو په خلاف کړی ده پوه سې. په کار همداسې ده، د دې په مقابل کې په کار همدغسې ده. دا بېچارهګانو افغانانو نور څه لیدلي دي؟ خالي په مکتب کې دغه ور زده کړي دي چې طالب څه کړي دي. دا ورور راغی زه د سره من د ما کار ده. اسامه نومېږي چې نومېږي اسامه وروره کمره ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم اسامه وروره پرون پر دې خبیث احترام ولیده چې وې که نه مبین صاحب جنرال مبین صاحب داسې ده چې پرون زه د خلکو ته د بحث دپاره ورغلم، خبرې مې ورسره پیل کړې، خو ما ډېر کوشش وکړ چې زه د خپله خبره د دوی مخې ته کېږدم چې یو به مې ترېنه راونیوه، هغه دوه نور به راغلل، هغه یو به یې ترېنه خلاص کړ، بیا به دوی دا بل مې چې ترې راونیوه نو دا به خلاص کړل. ځکه وجه دا و چې دوی خپلو کې سره مفکورې تضاد دي. زما اصل مقصد دا و چې زه حمزه ورور ته ویم چې وروره ته یو خوا باچا خان منې چې هغه د برطانیې خلاف باندې مثال د خبرې کار څنګه مبارزه کوله، خو جیل ته تللی، خو مقصد د برطانوي استعمار خلاف و. نو ته بیا په کومو قوانینو باندې په افغانستان کې چې د امریکا استعمار و هغې ته ته استعمار نه وایې او چې د باچا خان لمسی هم ځان بلې، خو ما چې څه کوشش کوو دوی دا دغه نه کوو، په ځان یې نه راکوو. او وجه دا و چې زه ورته یوازې وم او دوی 3 دانې وو. زما به فکر باندې هغه وخت کې تاسې هم راغلی. ساما وروره زه څو دفعې ما ورته ریکویسټ واچوه خو ده زه جګولم نه. تاسې راغللی جوین هم کړ، ما ولیدلی چې لکه یو دیوال غوندې تا څنګ کې ودرېږم او هغه څه چې د دین له اړخه و هغه تاسو جواب ورکړئ، هغه څه چې بیا د دوی په منافقت زه پوهېدم هغه زه جواب ورکړم، خو زه یې نه جګولم. دا د یوه خبره مشکل نشته. زه خو داسې څوک نه یم چې زه د دوی ته ورسم نو زه به خپل فالوور زیات کم، زه به ځان مشهوره کم، زه به حسیب باندې ځان مخکې کم. نه، الحمدلله زما سټیج او زما مایک ټولې دنیا ته معلوم ده، یوازې تر افغانستان نه ده محدود. نو زه یې جګ نه کړم، بیا چې کله جګ کړلم نو دوی دا سړی داسې ښه څادر یې په ځان اچولی ده، بچو خانه ته مبارزه ما څه درته ویل، ما سره به حتما د مبارزې کورس کوې، بیا به هغه نه وروسته ځې. پلار سره به هېڅ وخت زوی ټینټې نه وهي، پلار سره هر چا سره چیړ، خو این جانب سره به چیړ نه کوې. ما اسامه صاحب د تا بحث ډېر لږ واورېد ځکه زه سخت احساساتي وم او والله که یقین وکړه چې زما خو دا په ټیک ټاک باندې دا دویم دریم ځل دی چې لایف راځم. جنرال مبین صاحب پرون چې تاسې راغلی ما ویل چې ما سره اقلا یو ملګری بل وي چې تر څو هغه د خبرو بیلنس برابر شي. اوس زه تاسو ته یو مختصره غوندې نقطه وایم چې دی په تاسو سره بحث وکړي تیار راغلی د لایف ته دې راوخیږي څوک جنرال صاحب کې تاسو خوښوي هو رادیسي یا جیګه صحیح ده رادیسي صاحبزاده صاحب چې راشي ښه خبره ده راغلی لایف ته راځئ انشاءالله موږ مداخلت نه کوو تاسې خپل صاحبزاده څوک ده دغه هغه د څادر یې اغوستی و جنرال صاحب وزې پښتونخوا والا صاحبزاده زوی دې مړ نسته چتر باندې کوي دا پیسې دی پر باندې شیندي صاحبزاده راسه زوی چې زه د افغانستان له تاریخ خبر کم دا د استعمار هدیره ده دا د 400 غټې وریجې نه دي چې ورته کښېنې او لږه مالګه پرې واچوې او ټسې بیا ځان ته مبارز وایې پوه شوې دلته داسې ککرۍ تللي دي چې یو غاښ یې ولاکه په ټول 400 ورکم پسکنه ته لاړ سه
په 400 کې چې کوم مړي در باندې کړي وه د کالتوسو پیسې هم درنه واخیسته ته د همغه خاورې د بل ځینې ما ته بیا ته د باچا خان د انګریز خلاف و همدغه باچا خان بیا د روس ملاتړی و اوسې راسه زه د فاریو ته جیک کم تاسو هغه خلک چې په ادب کې در سره غږیږي زه پوهېږم چې هغوی ته تاسو وخت نه ورکوئ ما پرون د اسامه صاحب دلایل تاسو ته واورئ جنرال موبین صاحب زه هم کوم دا اوس هم ورسره خبرې کېدلی شي خو ډېره بهتره ده ولا کرا زه بیخي ورسره غږېږم نه تاسو ورسره وغږېږئ راځه صاحبزاده وروره راسه کوټ راوځو مداخلت نه کوو راځه ته د 400 په وریځو قهرمان او ما د اشغال له ککرۍ نه مازغه ویستلي خوړلي مې دي پوه سې بغیر چکنۍ او بغیر مالګې د تا له برېتو نه چکني څاڅي او زموږ له برېتو نه الحمدلله وینې څاڅي جنرال صاحب الله مو خوشحاله کړه پرون زمونږ یو موضوع دا وه چې افغانستان ته دا کمې پیسې راځي نو دا دوی دا خبره کوله چې دا خو د امریکا یو پروژه ده یعنی یو پراجکټ دی د استعماري او طالبانو ته ځکه پیسې رالیږي نو ما ورته وویل چې ګوره که طالبانو ته پیسې رالیږي باید د طالبانو لاسونو ته ورسي که نه دا خو ټول هغه شخصي انجوګانو ته ورځي د بانک له لارې راځي بیا په بانک کې دا ماتیږي او بیا هغه طرف ته ځي نو دوی ویل چې نه موږ سره یو راپور ده د سیګارو یا یو بل هغه د یاد کړل چې موږ سره دا راپور ده په هغې کې دوی وایي د پیسو کې غبن کیږي او د پیسې په دغه باندې ځي مال دا خو ستاسې خبره اوس متضاد ده که نه ځکه چې یو خوا تاسې دا وایي چې په پیسو کې غبن کیږي او دا پیسې باید عوامو ته لاړ شي امریکا دا خبره کوي او بله خوا وایي چې امریکا امارت ته پیسې رالیږي دا خو دواړه متضادې خبرې دي خو متاسفانه بیا پرون ما که د خپله خبره واضحه کولم نو دوی هلته چې ودرېو نو هغه خبره صحیح نه واضحه کېدله زما دا یې وایي زه د نجیب شهید ده او زه د نجیب دپاره زه ورته هم ته راسه په نجیب زه در سره خبرې کوم صرف نجیب ما ته افغان ثابت که په اسلام باندې زه کار نه لرم که د ثابت که زه به د زویم زه ګیر او برید خریم زه سیکولار سم نیکټایي اچوم راسه تی خالی ثابت که د نجیب د ظلمونو د وحشتونو کوم مستند چې ما سره دي دا چا سره نسته راس بسم الله او تا ویلو چې ما احمد شاه بابا ته ډاکو نه دی ویلي راځه ټول دلته زه قسم به خدای زه تر اوسه ما دویم موبایل نه درلوده او نه یې شوقي یم چې استعمال یې کړم صرف د تاسو په خاطر ما بل موبایل هغه کسې تاسو ته دغسې بیا هغه درته وښیم پوه شوې راسه اوس بچیه آیا راجګیږي وای ما وکاله طالبانو ته کنځلې کړي دغه ده دته م امتیاز وای کنځلې کړي او خپله یو قمندان ساتلی دا مشال لکه څه بلا نومیږي بیا دا دومره بې غیرته ده چې کله یې واده وکړو خپله مېرمن یې هغه قمندان ته وروستل دا وایي ما طالبان نو ته چې کنځل نه کوي ښه به کوي سړی چې ټوپک ساتي د ناموس د حفاظت دپاره یې ساتي ورزش چې کوي د ناموس د حفاظت دپاره یې کوي ته یې په خپله پوستې ته ورولې در باندې خبر نه یم واخلم د قمندان نوم دی تاسو راجګېږئ موږ ته بل بیا داسې ښه وایه د 400 ټیزان زه د لغمان یم داسې وایي زه د لغمان یم لغمان یم نه ما سره پاسپورت نشته ما سره شناختي کارت نشته دا بلې بیا وایي ځای د 400 ده بیا هغه وایي زه د سره نه دا افغان نه ده ځکه دا نجیب ته بد وایي داسې غږېږي دومره په تکلیف غریب غږېږي وروره ساده وغږېږه تا غوندې خبره دا افغان نه ده زه د سره بحث نه غواړم ښه ته پوهېږې چې ته په نجیب غیرت کې د ما د 2 میلیونو شهیدانو توهین کې ته پوهېږې چې باچا خان د انګریز د مستعمرې خلاف و خو د روسانو ګوډاګیو روسانو ته د رحمت پرښتې ویلې پوهنتون یې زامنو په مسکو کې ویلې صحیح ده
او میلو دې څه وایي؟ وایي زه په دې لارو بار نه وایم چې یعنې لارو بار یو افغانستان. پوه شوې؟ میلو دې د سینټ په یوه چوکۍ باندې خپل هر څه له لاسه ورکړه تر ډینګ د ډي ډنګ ډنګ. ما ته نه یې معلوم. لونګي پښتون واخله زه د هغه نه سم راخیستلی اپشن واچوه. اوس مبین صاحب اول چې را روان یو بحث وکړو د نشنلیزم په موضوع باندې د سم نمبر باندې د پورت حمزه او حسیب دا خبره وکړه پرون چې تاسې باید موږ تاسو باید د نشنلیزم په موضوع خبره وکړو. نو مال چې د دې لپاره څنګه دا که مشال د کنځلې کوي مشال ده غول به وخوري چې کنځلې وکړي، غول به وخوري چې کنځلې وکړي، پلار هم کنځلې نشي کولی. دی لکه چې ابل مازی لاړې لاړې بادېږي لکه سپی. هغه د سنبۍ عکس یې لرې کړی دی لکه چې خپلو کې سره ټسولي دي که څنګه ولسمشرۍ نه لکه چې لاړه. یو شی د جنرال اسامه ورور ته به یو څه وخت ورکړو چې دا د خپل هغه اسامه وروره زه دا وایم اسامه وروره چې زمونږ مبارزه باید منسجمه سي، خپل پروپوزال جوړ کړو، په رسنیو باندې نشر کړو، علنا اعلان وکړو چې د دوی دا ګوره دا دومره وخت ما دا خبره نه ده کړې. اسامه ورور په دې کې به ته ما سره درېږي، نوروز به درېږي، فدا به درېږي، شیخ به درېږي، دا ټول به مونږ یو هغه چې شي به څه ورته وایي سیستم به جوړوو او پلټفارم به جوړوو او چې هر څوک